غزل یو څو شعرونه دي چې کمزورې دې پیدا کړم په ګناه دې زور ورکړم خالقه در نظار شم په رښتیا دې زور ورکړم تا څه ووې ته بیا ووې دا زړه مې څه ډاډه شو تا څه ووې ته بیا ووې دا زړه مې څه ډاډه شو ښه ودې وې قربان دې شم وینا دې زور ورکړم منو تا وکتل ته وګوره څه سا په ما کې راغله تا وکتل ته وګوره څه سا په ما کې راغله تا وخندل ته وخانده خندا دې زور ورکړم د غزل یو څو شعرونه وایم چې ورېږه صبر وکړه هغې ته وخت شته دی صحیح ده که نه زه به ماسپښین بډوېګا مې ډمه ولیدل ته لږ وروسته وایم ښه اخیره کې به دغه وایم هغې ته به خپل ماحول را جوړ صحیح ده ګران دی یو غزل غوښتنه کړې ما وایم چې دا چې خلک ورپسې دي کلیواله دا د دې دور فتنې دي کلیواله دا چې لارو کې پرتی دي کلیواله د یو لاس دي د بل خپې دي کلیواله ما خو وی چې ته به کور ځان له ودان کې ما خو وی چې ته به کور ځان له ودان کې دا خو جوړي سمورچي دي کلیواله حق حیران یم په غاړه دي ټوپک دی او په لاس کې دي تسبیح دي کلیواله حق حیران یم په غاړه دي ټوپک دی او په لاس کې دي تسبیح دي کلیواله او دا چې موږ یې په کنډرو کې اوسېږو هغه پورې بنګلي دي کلیواله دا چې موږ یې په جونګړو کې اوسېږو هغه پورې بنګلي دي کلیواله او دا پنسۍ دي د پلکو د پاسه ټیک دي دا جامې خو دي اوږدې دي کلیواله یو څو نظمونه وایم ستا نه زار شمه خالقه په تخلیق د مخلوق ویاړي خو د احسن تقویم دی بلها بل شان راته ښکاري رښتیا بل شان راته ښکاري والله بل شان راته ښکاري په وړه خبره د تقویم کرښې ورانیږي دا د نور نه جوړه خاوره دومره ډېر زر رنګ بدل کی چې انسان په دا شکي شي چې د نور ماننو دا محبت رنځور غلام دی په پخه کاسیره کیږي هر خواهش شو بې حرمته چې په مصر کې نیلام شو هر دا سټیج باندې چې کوم مسکن دي دا لکه دغه ځای کې وشي نو که تصویر وباسي هم به خوند وکړي خبرې کوي هم به خوند وکړي بیا به ډېر خوند وکړي صحیح ده که نه د مشاعرې نه به سیاسي جلسه نه جوړو اوی لمر مې په لاسو کې رانیولې او سپوږمۍ مې په سلګو تندر نیولې دغه غر مې د بېتېغه سورې کړی او د سیند سینه مې ساس رسېرلې ما وی لمر مې په لاسو کې رانیولې او سپوږمۍ مې په سلګو تندر نیولې دغه غر مې د بېتېغه سورې کړی او د سیند سینه مې ساس رسېرلې تا ویل څنګه ما ویل یاره اجازه یې را سره ده جادوګر یم زه پوهه په منتر یم تا وی او الله صحیح ده یاره دا خو در سمنم ما وی مرګ او ژوند له دخو د ماده توانایي د غرنا او د سیسته پسې لاړم تا ویل چا وی ما ویل پوهې تا ویل نه مړه چټیات وی دا والله که در سمنم ما وی مرګ او ژوند له دخو شاولي مننه ما وی مرګ او ژوند له دخو د ماده توانایي د غرنا او د سیسته پسې لاړم تا ویل چا وی ما ویل پوهې تا ویل نه مړه چټیات وی دا والله که در سمنم ما وی ښه ګله صحیح شوته دی یخ سوري ته کښېنه د چنار د ونې لاندې د جانان د زلفو تار کې دردانې کتار کتار که څه جادو منتر په کار کا لمر به راوړې په لاسو کې اور به پورې په اوبو کې دغه غر باندې چوپ وکړه نو سپوږمۍ به په سلګو کې زه به لاړ شم مدرسې ته د پوهانو جمګټې ته د حکمت د کتابونو د قدرت له آیاتونو به څه پوهه رڼا راوړم د دې پوهې په رڼا کې به د بر اسمان ته ګورم د مخلوق نه تر خالقه به څه لاره را پیدا کم دغه لاره به رڼا کم د تېرې عقده به واکم د ژوند شپې به پې سبا یو نظم بل ویم چې د حکمت ډکه خبره د صاحب دا منم خو دومره ګرانه د جناب چې هیڅ سر مې پې خلاص نشو د حکمت ډکه خبره د صاحب دا منم خو دومره ګرانه د جناب چې هیڅ سر مې پې خلاص نشو دا علمونه کتابونه مدرسې او مکتبونه ښوونځي پوهنتونونه دا حجرې او جوماتونه دا سازونه دا وازونه دا اوږده باسونه بلها وخت غواړي جانانه مننه دا علمونه کتابونه مدرسې او مکتبونه ښوونځي پوهنتونونه دا حجرې او جوماتونه دا سازونه دا وازونه دا اوږده باسونه بلها وخت غواړي جانانه زه د وخت په زولنو کې داسې ګیر یم چې ګرانه هیڅ وخت را سره نشته چې زه دې قصې ته غوږ شم او اوږدې قصې ته غوږ شم زه د وخت په زولنو کې داسې ګیر یم چې ګرانه هیڅ وخت را سره نشته چې زه دې قصې ته غوږ شم او اوږدې قصې ته غوږ شم د یوسف د حسن زار د سلیخي قصې ته غوږ شم ما ته لنډه وایه نن په منډه وایه غونډه وایه لکه ها بربنډه وایه چې رښتیا مننه لکه
ها بربنده وای چې رښتیا خبره څه ده او صفا خبره څه ده خدای اختیار شیطان لورکه په دنیا خبره څه ده د ادم په خاریه کې د هوا خبره څه ده د پیریانو په ولقه کې د باچا خبره څه ده ته د تخت په اړه څه په هوا خبره څه ده دا چې موږ په یو بل وټ نو یاره دا خبره څه ده دا چې موږ په یو بل وټ نو یاره دا خبره څه ده ما په لنډه لنډه پوکه ما په منډه منډه پوکه چې رښتیا خبره څه ده او صفا خبره څه ده د الله خبره څه ده او د مولا خبره څه ده دا نظم وایم او دا زه وقاص ته ډالۍ کوم قسم مې دې په خدای وینن دې اخلم بس قیمت دې راته وایا قسم مې دې په خدای وینن دې اخلم بس قیمت دې راته وایا که دولت وي که منت وي که څه مینه محبت وي که څه پوهه مهارت وي قابلیت وي لیاقت وي صداقت وي شرافت وي عدالت وي یا کبل پیمانه وي کم چې ستا صدر سره وي زه په هر معیار پوره یم بس په تله کې مې ځای کا که باور دې په ما نه وي ازموینه زما وکه امتحان زما نه واخله که کامیاب شم نو زما شه که ناکام شم نو بله موقع راکه که کامیاب شم نو زما شه که ناکام شم نو بله موقع راکه زه انسان یم څه کمې به راپکي وي زه به خپل کمې پوره کم ځان به هر څه ته جوګه کم بیا به بیرته تاله راشم بیا زما امتحان واخله نیازه خانه که کامیاب شم نو زما شه که ناکام شم نو بله موقع راکه منه بس شاکر سے بس ته لږ انتظار وکړه او په ما اعتبار وکړه که په ما دې اعتبار نه وي او رښتیا دې اعتبار نه وي ضمانت زمانه واخله بل صورت زمانه واخله که په ما دې اعتبار نه وي او رښتیا دې اعتبار نه وي ضمانت زمانه واخله بل صورت زمانه واخله ضمانت په درله درکم هر صورت به درله درکم افغانه ضمانت به درله درکم هر صورت به درله درکم زه په خپله ضمانت یم څو ځله ضمانت یم زه په خپل ضمانت یم څو ځله ضمانت یم که ته دا ضمانت ناخلی او ته ما ضمانت ناخلی نور کسان به درله درکم که ته دا ضمانت ناخلی او ته ما ضمانت ناخلی نور کسان به درله درکم خپل یاران به درله درکم لیکوالان به درله درکم شاعران به درله درکم عالمان به درله درکم پوهان به درله درکم استادان به درله درکم شاگردان به درله درکم وقاصجان به درله درکم میانان به درله درکم په ما وقاصجان بدل درکم چارباغیان بدل درکم میانان بدل درکم په ما هر سړی مین دی زه په هر سړی مین یم بس ته غږ کوه جانانه هر سړی مې ذمهوار دی هر سړی درته تیار دی ځه د دې نه به قلار شو د قصې نه به قلار شو ضمانت نه به قلار شو د منت نه به قلار شو چې په توت شوه نو ونه شوه چې په توت شوه نو ونه شوه دا زمانه پوره نه شوه دا توتان زمانه پاتې ستا زلفان زمانه پاتې دا ماران زمانه پاتې خاماران زمانه پاتې خپل یاران زمانه پاتې ځه ورځه الله دې مل شه دغه ټوله دنیا ستا شه ځه په مخه دې رڼا شه خو جانانه بیا هم ژوند دی خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي خو که بیا هم چېرته وشوه دې تمامې دنیا پرېښوي دې بدنامې دنیا پرېښوي بیا ته غږ شه زه به غوږ یم بیا به بېرته تاله راشم بیا زما امتحان واخله که کامیاب شم نو زما شه که ناکام شم نو بله مقرره منه کار غوښتنه کله هغه هم پوره کوم او دمه نظم وایم زه یو غوښتنه کوم داسې کار دی تاسو هم د دې موبایل د لایټ ولګوئ داسې ستوري جوړ کړئ کنه لږ به خوند هم وکړي د موبایل لایټ ولګوئ صحیح ده کنه که ستاسو چارجرونه ختم شوي دي بس دغه چل دی یو نظم وایم نعمان قاري صاحب ته ډالۍ کوم دغه نظم عنوان دی ډمه بېګا مې دا به اورو صحیح ده که نه بېګا مې ډمه ولیدله بېګا مې ډمه ولیدله لکه ګل به ځلېدله په رو به ګډېدله بېګا مې ډمه ولیدله لکه ګل به ځلېدله په رو به ګډېدله نری شونډې یې پاڼې ښکلی مخې یو کتاب د شپې توره تیاره کې لکه شمه بلېدله په د شپې توره تیاره کې لکه شمه بلېدله په محفل کې څه غټانو څه راغلي غریبانو چې غریب به ورنږدې شو دا به رو تښتېدله چې امیر به ورنږدې شو دا به یې خواته راښویدله چا منه چا شراب وسکل نشه شو چا د چرسو لوګی راخ کو زه هم محفل کې ناستم د مستۍ نه ناخبره عجیبه شان سوچ کې پروتم ما ویل دا به د چا خور وي چې د چا غېږ کې ګډېږي دا به هم د چا بچی وي د حیا صادرې شلیږي یا خو ډېره د بېوسه چې محفلو کې ګډېږي یا یې سر باندې څوک نشته ځکه نه یېرېږي چې څوک ولاړ دی هغه ولاړ ښه دي او چې څوک ناست دي نو هغه ناست ښه دي صرف غوږونه مو کولاو کوي ټیک شو که نه ما وی
ما وی دا به د چا خور وي چې د چا کې ګډیږي دا به هم د چا بچی وي د حیا صادر اشلیږي یا خو ډیره د بیوسه چې محفلو کې ګډیږي یا سر باندې څوک نشته زکه نه یریږي یا خو ډیره د کمسل نه حیاشته نه شرمیږي زلا دغه سوچ کې پروتم چې مشړنګ د پانځې باورید چې می پورته وکتل سپوږمۍ ماته ولاړه زې لاس نه راوچت کړم معمولی شانتی راتاو شو زما سترګو ته نږدې شو او په سترګو کې گویا شو وی اخیری سوچ دی خنه دی زما سترګو ته نږدې شو نیاز خان او په سترګو کې گویا شو وی اخیری سوچ دی خنه دی زه حیا لرم شرمیږم خو مجبور یم ګډېږم ته زمانه څه خبرې چې لکوم حالت تیرېږم دا منم چې خدای شته دې زه ترې هم ډېر یریږم زه هم د چا غیرت یم په دې هم ښه پوهېږم خو زه هیڅ کولی نشم چې زه ډمه یم ګډېږم زما ډېره بېوسي ده ځکه هره شپه خرڅېږم خو بس تا ته دومره وایم چې محفل کې ګډا بس کم نو بیا ټوله شپه جړېږم دای ووی او مسکی شو او نری اوښکې توی کړې زما هم زړه ټینګ نه شو د سماټ نه ګیله وکړه اوښکې بیا مې میلمنې شوې د بڼو په سر ډیوې شوې د محفل نه را روان شوم او د ځان سره ګویان شوم ما ویل دومره لوی جهان کې د چا دومره هم ځای نشته دا نظم د دې عنوان دی په خپل اوښکو مې روژه ماته کړه روژه ماښام د روژه ماتي وختو روژه ماښام د روژه ماتي وخو لاس مې اوچت کو چې دعا وکړمه مالا دعا ته ځان جوړ کړی نو د لاس لکیرو کې مې ته ولیدې ستا نری شونډې رپېدلې اشنا د مخ کتاب د ډېر صفا غوندې و زه دې د سترګو په دنیا کې ورک شوم او ناګهانه بیا ماضي ته لاړم ستا مې وړې وړې خبرې یاد کړې خپل معصوم نظر ته حیران ا د کوټې په سر مې لوبې یاد کړې شوم هغه ښکلي مازدیګر ته حیران هغه اول نظر مې بیا را یاد شو او زه بیا هغه شان اوتر شوم هغه وختونه راته بیا را یاد شو چې په اول ځل زه سوری زیګر شوم زه در نږدې شوم تپوس مې وکړو هغه وختونه دې یادېږي که نه چې تا له پلار به پټاسې راوړلې نیمې به تا نیمې به ما خوړلې هغه وختونه دې یادېږي که نه چې د سحر نه تر ماښامه پورې ګلابه مونږ به یو ځای ګرځېدو تا راته ووې چې او ښه مې یاد دي خو ماشوموالی ناپوهي وي اشنا بیا چې اشنا پتا شباب راغې پتا کې نوی انقلاب راغې په ما او تا پابندي ولګېده ستا په خندا پابندي ولګېده وخت زموږ خو کې بیړې واچولې خو لیوني د مینې چا قید کړي هو لیوني د مینې چا قید کړي زمونږه زړونو به قرار نه موندو د وخت ظالم نه به فرار وموندو او بیا به پټ د هر چا نه ګله کله د ورځ کله د شپې دیدن شو خو خیر د وخت د ډېرېدو ساشنا د زمانې نظر په مونږو لګېد بیا زمونږ لار کې رقیبان وشنا څومره ناترسه غمازان وشنا هیچا به بیا په مونږه ترس نه کاوه څومره د خلک ظالمان وشنا خیر د پردو نه به څوک څه ګیله کړي زمونږ خپل هم خامران وشنا او بیا په مونږ پابندي ولګېده تا ته عزت د خاندان ګرانو د دغه یاري دې زه پرېښودمه او زما حالت د لیونو غوندې شو او ستا په یاد کې به اوتر ګرځېدم خو ښه ده نن مې بیا اشنا ولیده زه ور نږدې شوم تپوس مې وکړو ګلابه زه درته یادېږم که نه بیا حالت هم عجیبه غوندې شو کله خلک ژړل کله خندل یې راته خو په آخر کې صرف دومره ووې بس د دانش نور خوبونه مینه د وخت ظالم در نظر لرې ویوړم د دې وینا سره یې اوښکو توی کړې زه لا خبرم د خپل ځانه نه وم چې مې دا شونډې سلم دې غوندې شوې هلته ملا الله اکبر چغه کړه په خپل اوښکو ما روژه ماته کړه ستا نه زار شم خالقه په تخلیق دې مخلوق ویاړي خو د احسن تقویم دې بلها بل شان راته ښکاري رښتیا بل شان راته ښکاري والله بل شان راته ښکاري په وړه خبره د تقویم کرښې ورانیږي دا د نور نه جوړه خاوره دومره ډېر زر رنګ بدل کی چې انسان په دا شکي شي چې نور ماننو دا د نور نه جوړه خاوره دومره ډېر زر رنګ بدل کی چې انسان په دا شکي شي چې د نور ماننو دا محبت رنځور غلام دې په پخه کاسیره کیږي هر خواهش شو بې حرمته چې په مصر کې نیلام شو محبت رنځور غلام دې په پخه کاسیره کیږي هر خواهش شو بې حرمته چې په مصر کې نیلام شو د خار خزو ګوتې پرېکړې ستا د شان کوڅې ګوا دي خو ښایست د زنداني کو د تهمت داغونه وینځي بادشاهي منتظر د ازموینې نه ختمیږي د خار خزو ګوتې پرېکړې ستا د شان کوڅې ګوا دي خو ښایست د زنداني کو د تهمت داغونه وینځي بادشاهي منتظر د ازموینې نه ختمیږي ډوبه خاموشي ده خو شمر او یزید خان دی عجیبه مسلمانی ده ډوبه خاموشي ده خو شمر او یزید خان دی عجیبه مسلمانی ده قاتل هم په خدای مین دی مقتول هم د چا نیازبین دی زه
د ذات د حد نه لرې ستا د خیال غېږه کې پروت یم څاڅکې نور را څاڅي ما په لپو کې راټول که مخامخ پکې ته ښکارې ته په ما باندې پوهېږې چې زه تا ته ځان در سپارم مننه یو دوه نظمونه یم واړه نظمونه یم خو زه بس تاسو صرف واورئ صرف یو څو شعرونه یم چې اورېږه صبر وکړه له هغې ته وخت شته دی صحیح ده که نه زه به ماسپښین بډوېګا مې ډمه ولیدل ته لږ وروسته ویم ښه اخیره کې به دغه ویم هغې ته به خپل ماحول را جوړ صحیح ده چې مین نه جانان ورکا د مین نه جانان ماخلا مین نه جانان ورکا د مین نه جانان ماخلا خالق د زرګر نه د سرو زرو دکان ماخلا جانان ته مې په غوږ کې د زرګر په خوا کې وې ما درله راوړی دی ته ځان له پیزوان ماخلا جانان ته مې په غوږ کې د زرګر په خوا کې وې ما درله راوړی دی ته ځان له پیزوان ماخله او ښه سم درته معلوم یم زه ستا د لاسو جوړ یم ښه سم درته معلوم یم زه ستا د لاسو جوړ یم د خاورو ګوډاګی یم زما امتحان ماخله او ښه سم درته معلوم یم زه ستا د لاسو جوړ یم د خاورو ګوډاګی یم زما امتحان ماخله او جانان ته مې په غوږ کې د زرګر په خوا کې وې ما درله راوړی دی ته ځان له پیزوان ماخله